سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال جام کې خپله درېیمه سیالۍ 2 ورځې وړاندې د PNG لوبډلې پر وړاندې ترسره کړې. افغان لوبډلې تر دې وړاندې په 2 نورو سیالیو کې هم ډېرې زبردسته په زړه پورې لوبې ترسره کړې وې چې په لومړۍ لوبه کې یوګانډا لوبډلې ته په 125 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه، او داسې په دویمه لوبه کې بیا د نیوزیلینډ پر وړاندې باندې په 480 منډو د نیوزیلینډ لوبډلې ته ستره ماته ورکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې یوګانډا، ویسټ انډیز، نیوزیلینډ، PNG لوبډلې سره لوبې ترسره کوي چې 2 لوبې ګټلې دي، 4 پوینټ لري، په لومړي لمبر کې قرار لري. په دویم لمبر کې بیا ویسټ انډیز دی چې 2 لوبې کړې دي، دواړې یې ګټلې دي، په دویم لمبر باندې قرار لري. او پر دریم لمبر بیا یوګانډا دی چې 3 لوبې کړې دي، 2 یې بایللې دي، 1 یې ګټلې ده، پر دریم لمبر باندې قرار لري. نیوزیلینډ بیا خپله لوبه تر اوسه یوه کړې ده، هغه یې بایللې ده، کوم پوینټ نه لري. او داسې PNG لوبډلې بیا 2 لوبې کړې دي چې دواړې یې بایللې دي، 0 پوینټ دی. افغان لوبډله که په پاتو 2 سیالۍ کې یوه سیالۍ هم وګټي نو سوپر 8 ته به لاره پیدا کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېرې ښې لوبې ترسره کړې دي، په ډېر غټ رن ریټ یې ګټلې دي. نو خدای دې وکړي چې سوپر 8 ته لاره پیدا کړي، هلته هم ښې لوبې وکړي چې سیمه فاینله پورې ورسېږي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دغه نړیوال جام کې تر سیمه فاینله پورې ورسېږي، هلته هم ښې لوبې وکړي. دوستانو، په نړیوال جام کې نن هم ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه روانه ده چې پاکستان او کاناډا لوبډلې سره مخ شوي دي. پاکستان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې کومه بریا نه ده ترلاسه کړې. په لومړۍ لوبه کې د امریکا لوبډلې څخه ماته وخوړله، په دویمه لوبه کې بیا د هندوستان لوبډلې څخه ستره ماته وخوړله. د پاکستان لوبډله غواړي که سوپر 8 ته لاره پیدا کړي، نو کاناډا او آیرلینډ لوبډلې ته به سترې ماتې ورکوي، بیا کېدلی شي د پاکستان چانس جوړ شي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.